ها ګوره دوستانو، د تجوید په قاعده کې نن استعلا زده کوئ. په دې هیله چې قلقله تاسې پیژندلې وي او هغه مرتبې تاسې پیژندلې وي. راځو ننني درس ته. استعلا وایو. استعلا په لغت کې لوړوالی یا اوچتوالی ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا شي هغو حروفو ته مستعلیه حروف وایي. مطلب د دې حروفو د ادا کولو په وخت کې همیشه د ژبې پای یا د ژبې اخیری برخه تالو طرف ته لوړیږي، او د لوړېدلو په سبب دغه حروف ډک ویل کیږي. نو د دې وجې نه دې ته حروف مستعلیه وایي. دا اووه دانې دي چې مجموعه ده خص ضعت قض. د دې خص ضعت قض معنا بیا دا ده چې ځان بیداره که قبر زید تنګی دی. یعنی دغه حروف چې کوم دي دا ډک ویل کیږي. بیا ګوره خا ده، صاد دی او دوات دی، غین دی، طوی ده، قاف دی او ضوی ده. دا حروف چې کوم دي دي ته حروف مستعلیه وایي، او د دې ادا کولو په وخت کې د ژبې اخیری برخه تالو طرف ته لوړیږي. نو دا اوس تاسې نن درس د استعلا او مثالونه ننني درس کې دا دي. ګورئ واغطش لیل، دغه شین خط چې تاسو ټول ګورئ په دغه درس، زمونږ د درس په تصویر کې تاسو دغه شنه حروف چې کوم دي نو دا ټول حروف مستعلیه دي، یعنی ډک ویل کیږي. ډک نو کوم ځای کې چې دغه شین رنگ ورکړل شوی وو دا دغه حروفو کې تفخیم هم دی، او دې کې خص و ضعت قض حروف هم دي. نور بیا درته آینده کې وایو ان شاء الله. خو اوس دغه خص و ضعت قض دغه تاسې زده کوئ. ښه وخت، خوشحاله شی، بیا ولرئ. مننه.